السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې له خپلو تصویرانو سره دغه رقم ګیف فایلونه جوړ کړئ. او دوستانو دغه ګیف فایلونه بیا تاسو خپلو دوستانو ته په واتساپ کې هم ورلیږلی شئ، په مسنجر کې هم ورلیږلی شئ، او د هر چا د فیسبوک په تصویر باندې هم کومنټ کولی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له خپلو تصویرانو سره دغه رقم ګیف فایلونه جوړ کړئ او خپل ملګري مو حیرانه کوي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده مورفین. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. نو په دې کې به اول وار تاسو اکاونټ جوړوئ. نو ساین اپ ود ایمیل په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ایمیل ورکړئ. هر رقم ایمیل چې مو ورکوئ هغه ایمیل ورکړئ. دا کنفرمیشن کوډ نه غواړي. نو دلته له ځانه یو ایمیل ورکړئ او پاسورډ ورکړئ. نو ستاسو آی ډي به جوړه شي. نو ما په دې کې الریډي آی ډي جوړه کړې، زه راځم دا لوګین کوم. نو ما په لوګین باندې کلیک وکړئ، هلته بیا په لوګین باندې کلیک وکړئ. نو زه اوس راځم دلته خپل ایمیل او پاسورډ کلیک کوم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې ما د خپل اکاونټ یوزر نیم او پاسورډ کې والی دغه رقم زه دا کنټینیو کوم. نو کله چې دوستانو اول وار تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړئ نو له تاسو بیا 2-3 پرمیشنان غواړي، هغه ته به سمپل تاسو پرمیشن ورکړئ او بیا تاسو ته وایي یو تصویر واخلئ. نو تاسو به له ځانه یو تصویر واخلئ، سلفي به واخلئ. نو ګوره ما الریډي مخکې له ځان څخه تصویر اخیستی، زه په دې 3 ډیټه باندې کلیک کوم. ګوره دا تصویر ما اخیستی ده. نو تاسو به هم له خپل ځان څخه یو تصویر واخلئ، صفا تصویر به واخلئ. نو هغه دلته خپله بیا پوښتنه درڅخه کوي چې تصویر واخلم. نو بیا به ته له ځان څخه تصویر واخلئ، هغه تصویر به اټومیټیک دلته راسي. نو دغه رقم ګوره اوس دغه ټول ګیفونه دي، دا ګیف فایلونه دي. اوس په دې کې هر ډیزاین چې مو خوښ وو په هغه ډیزاین کې اوس تاسو دلته خپل تصویر راوستلی شئ. مثال په دې کې زه دا ډیزاین غواړم، سمپل په هغه ډیزاین خالي تاسو کلیک وکړئ، نور شی هم نه غواړئ. ګوره تاسو کتلی شئ په څونه اسانۍ سره کوم تصویر چې تاسو هلته اخیستی هغه به اټومیټیک دلته د یو بل سړي په مخ باندې ولګي او ګیف فایل به جوړ شي. ګوره دغه اوس تاسو کوم چیرې د موبایل په ګیلري کې سیو کوئ نو په دا ډاونلوډ بټن کلیک وکړئ. کوم چیرې چاته په واتساپ کې ولګئ په واتساپ کلیک وکړئ، کوم په مسنجر کې ولګئ په مسنجر کلیک وکړئ. نو زه مثال په واتساپ لګم، په واتساپ باندې ما کلیک وکړئ. دغه رقم دلته چې اوس تاسو ته به د واتساپ کنټیکټس راواړي، هر چاته چې مو ولګئ سمپل هغه سلیکټ کړئ او په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ. نو دغه اوس تاسو سینډولی شئ. او کوم چیرې دوستانو دلته یو تصویر جوړوئ او بیا هم د یو چا د فیسبوک په تصویر باندې په کومنټ کې دغه تصویر ورکوئ هم ورکولی شئ. هغه به سمپله ګوره بیا تاسو دی کوئ، دا کوم تصویر چې تاسو دلته جوړ کړئ، دا کوم ګیف فایل چې تاسو جوړ کړئ دغه په ګیلري کې سیو کوئ. بیا له ګیلري څخه تاسو د هر چا په تصویر باندې کومنټ کولی شئ. نو دوستانو دغه ټول ګیف فایلونه دي. په دغه ټولو ګیف فایلو کې تاسو د دغو په مخانو باندې خپل مخ راوستلی شئ، خپل ګیف فایلونه جوړولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.